خام دیو چې ما د امام صاحب سره لومبه قاعده را اعلان وکړه هغې کې ورسره شریک شوم خو چې کله په قاعده کېناستم نو امام صاحب ودرېدو په دغه حالت کې زه د امام سره ودرېدم خو ما تشهد پوره ونه وي نو تشهد هغه پوره کول د عبده و رسوله پورې دا ضروري و او که نه د امام سره ودرېده تشهد ضروری نه و د امام سره ودرېده ضروري و ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي انما جعل الامام لیؤتم به چې امام د دې دپاره مخکې ولاړ چې ته به یې تابعداري کې بس چې هغه ودرېدو ته به ورسره ودرېږي که څیز دې ویلی که دې نه دی ویلی زه ډېر زیات غریب یم د غربت ته وجې راته رشته نه میلاویږي څه وظیفه وښایه واده وکړه پخپله به مالدار شي الله جل شانو قرآن کې سورې نور کې فرمایي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله تاسو د خپلو ناواده کړو ودونه وکې که دي غریبانانی الله به مالدار کړي دا د وظیفو کار نه دی امام زمخشری رحمت الله علیه خپل تفسیر کې واقع ذکر کړی امام زمخشری رحمت الله علیه یو معتزلی عالم دی ډېر قابل سړی قابل مفسر د ورلډ اتھنټک تفسیر هغه لیکلی دی تفسیر کشاف الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل بهترین تفسیر په مخ ځمکه باندې امام زمخشری رحمت الله علیه عقایدو کې زمون خلاف دی بهترین تفسیر لیکلی د ټول نه مستند تفسیر د هغه دی نه هغه په خپل تفسیر کې یو خپله واقع ذکر کړی هسې وایي موږ سره یو طالب علم وایي هغه ډېر زیات چړوس پیژنې نه په ځان خرچه کوي کپړې هم ګنده کپړې هم زړې هر څه یې ګډوډ طالب و را سره و چړوس و څه خبره مې کوله چې یو هغه وی امام زمخشری رحمت الله علیه دا د 500 هجري عالم دی د 500 هجري وایي زموږ سره ډېر یو چړوس طالب و وایي مونږ خو بیا فارغ شو خپل ځای کې سبقونه مونږ چېرته ورک شو خو مونږ به ټولو هغه ته سپک کته چې یاره دا څه فضول انسان دی په ځان خرچه نه کوي کپړې نه بدلوي دا څه دي دا او وایي چې زه غریب هم یم وایي بیا ډېره موده پس چې ما ولیده وایي سړی ډېر په ټره پره کې ګرځي کپړې هم داسې زموږ نه قیمتي کپړې او پټکې او د هغه ګرځېدل وایي زه سره میلاو شوم ما ورته چې هلکه ته پلان کې نه وایي یمه دا دونه مالدار څنګه شوې و یاره خو بس څه خو ځان له مې واده وکړو الله جل شانو را باندې دروازې کلاوې کړې وایي بیا مې دویم واده وکړو بیا مې دریم واده وکړو الله را باندې مال په بالټو راواړو زه هغې سره مالدار شوی یم نه که د چا واده نه ځان له واده وکړې او که د چا واده نو دویم پسې وکړې نه خیر دغه خو نشته که نه صحیح ده نو دا الله جل شانو علاج ښودلی د مالدارۍ نور وظیفې شته ډېرې زیاتې وظیفې دي زما په خیال چې دی ښه علاج دی او دا تاسو ته ما عقلي طور باندې ثابت کړی و ولې چې الله جل شانو د 2 کسانو په واده باندې الله جل شانو د خلکو رزق سیوا کوي دومره مثالونه ما ورکړي د روژې کې چې ما صورت النور درس کو په هغې کې مې راته ویلي په ساینس مې راته ثابته کړې وه چې دې سره سړی مالدارېږي هغه بیا وګورئ زما په خیال شته په فیسبوک کې هغه درس زما لور د هغه مدرسې ته ځي خو په مدرسه کې میل استادان هم دي فیمیل استادان هم دي هغې سبق پړاوي غیر محرمو نه سبق زده کول علم دین زده کول جایز دي ګوره مناسبه خبره خدا ده چې دا زنانو نه سبق ووایي نارینهو نه هم سبق جایز دی په شرط دی چې د فتنې خطره نه او په پرده کې ښه دے وہی کسی کو آئی لو یو کہنا جائز ہے وہی چاہتا آئی لو یو ویل جائز دی ځکه وایي تا په وټساپ باندې یو سټیټس شیر کړی وایي په هغې کې تا لیکلي چې څوک د چا سره محبت کوي نو ورته دې ووایي دا د ترمذي روایت دی نبي علیه السلام وفرمیل څوک چې د چا سره محبت کوي نو هغه دې خبر کړي چې زه ستا سره محبت کوم خو دې دا مطلب نه دی چې ته په کالجونو یونیورسټو کې خلکو ته آی لو یو وایې دا فتنه ده او دا فساد دی او دا بېحیایي ده پوهېږې په دې خبره باندې دا هغه تا والا محبت نه یادوي دا هغه محبت یادوي چې د الله جل شانو د رضا دپاره
د بې حیايۍ والا محبت نه ښه چې ماحول او معاشره خرابېږي او د شریعت چې کوم احکامات دي هغه ته د خپل لاندې کې زما داسې سټیټس ورته یاد چې د سټیټس شیر کړی و دا حدیث و ما شیر کړی د مینسس په دوران کې حیض ماهواري بیماری په دوران کې که خپل کور والا سره څوک هم بستري وکړي نو دله څه پکار دي داسې مه کوه دا ګناه ده ډېره لویه ګناه ده الله جل شانو قرآن کې الله جل شانو فرمایي یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله د حیض په دوران کې خپلو بیبیانو ته مه نږدې کېږئ څو پورې چې هغه مکمل پاکې شوي نه دا د قرآن صراحتاً خلاف دی مکمل خلاف دی لویه ګناه ده او چې اوس داسې شوي ده نو په دې سره طلاق ملاق خو نه کېږي او دونه خبره ده چې ګناه دې کړې ده او توبه استغفار وکړه او ښه خبره ده چې صدقه مو وکړه ان الحسنات یذهبن السیئات واتبع السیئة الحسنة تمحها نبی علیہ السلام فرمایي چې بد کار پسې ښه کار وکړو نو بد کار به ختم شي یو زنانه سوال وی کړی دی چې زموږ یو ملګرې ده هغه په کالج کې لیکچرر ده نو هغه کله ناکله مونږ ټولو ملګرو له ټریټ راکوي پروګرام راله کوي نو چا مونږ ته ووایي چې یاره د دې چې کوم کالج دی نو هغې کې کو ایجوکیشن دی مطلب دا نر او ښځې یو ځای سبق وایي نو د هغې کمایي او پیسې هغه تنخواه جایز ده که ناجایز ده او د هغې ټریټ خوړل هغه څنګه دي هغې پروګرام خوړل هغه جایز دي په هغې کې څه دي چاته سخی البته په دې جدا ګناه ملاویږي هغې ته چې هغه د سړو سره مخلوطه زندگی تیری په سکول او په کالج کې د دې ځان له ګناه ده د دې د وجې د هغې پیسې او کمایي او تنخواه نه حرامېږي ښه ګیره خریل ولې ګناه ده ګیره خریل ځکه ګناه ده چې دا صراحتاً ته د تمامو انبیاء کرامو خلاف کې دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دی یوه دویم دا د قرآن مجید خلاف دی ځکه دا تغییر لخلق الله دی دا الله جل شانه چې کوم ته څنګه پیدا کړی ته د هغې خلاف چلیږي پوهېږي او درېیمه خبره دا ده چې میډیکل ایکسپرټس وایي کوم چې د اهل طب چې دي د طب ماهرین هغه وایي کم سړی چې مستقل ګیره خری نو چې یو څو نسل د تیر شي نو الله جل شانه د دې ګیرې د خریلو هغه چې کم نقصان دی هغه نسل ته او یو دور په نسل باندې داسې راشي چې د نسل نور نه خورېږي د نسل نور نه خورېږي د میډیکل نقصان دی او بل نقصان دا دی چې دې سره د خولې کینسر نه لګي کله چې په ګیره په مخ باندې موجودي میډیکل ایکسپرټس وایي او درېیمه وجه دا ده چې میډیکل ایکسپرټس وایي چې دې سره غاښونه هغه نه خرابېږي او بله وجه دا ده چې دې سره د انسان د وخت نه مخکې د ژبې فصاحت نه خرابېږي بیا به دې څوک په خبره باندې نه پوهېږي ځینې خلک یې که نه څلوېښتو ته نه یې رسېدلي او څوک یې په خبره نه پوهېږي دا د دې نقصانات دي هغې د وجې دا څیز ناروا دی ګیرې خریل ښه پړکي کې دا د دنیا نقصانات دي د هغې د وجې دا څیز ناروا دی زما بابا په میراث کې مونږ ته هېڅ هم نه وپرېښي د بابا د وفات نه پس ما خپل کاروبار په خپلو پیسو باندې سټارټ کو څه لږې پیسې وې را سره او زه اوس مالدار یم او ځان له مې څه ځمکه وغیره مو واخېسته په دې کې زما د خویندو حق شته که نه نشته پکې خویندې به تا سره هله شریکې وي چې دا ستا د پلار مال دا خو ستا خپل څیز دی زما د سترګو دا روزي انګریزي کې لیکلي زما روزي ډېرې زیاتې غټې شوي دا زه ټیک کولی شم که نه ټیک کولی شي که ډېرې بدې ښکاري بلکل ټیک کولی شي خو روزي نری کول د فیشن دپاره ناروا دي او ډېر میډیکل نقصانات دي دی وایي چې زه ډېر زیات غریب یم زما ښځه هغه ما نه قیمتي څیزونو ډیمانډ کوي نه زه کله ناکله هغې ته دروغ یم چې بله میاشت کې به والو بله میاشت کې به والو زه ډېر زیات غریب یم اوس مې نه کېږي او دا ورته زه دروغ یم په دې زه ګناهګارېږم نه ګناهګارېږم
ترمذی کې روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یو څو ځایونه داسې چې په هغه کې د دروغ ویلو گنجائش تا د دوو کسانو په منځ کې صلح راوستل کله چې پردي د چا حق تلفي کېږي د یو مسلمان یو سړی دی او هغه اسې بیا څوک وجني ستا سره ناست دی او تا ول پناه ورکړه او څوک پسې راغله او ته هغه نشته دروغ ورته وي بالکل درست او دغه شانتي که د ښځې او د خاوند رشته خرابېږي نو په منځ کې پکې داسې دروغ ویل چې دا رشته جوړه پاتې شي دا بالکل درست پوهېږې په دې خبره باندې هغه عادت کړې داسې نو ولې تا مخکې نه دې ورسره وعدې کولې چې ته ډېر محبت پې ورسره وعدې به ورسره کړي تاله به دا علم او تاله به دا علم او تاله به دا علم چې بیا کور ته راولي بیا هېڅ سم نه زما په خپلو بچو کې د یو بچي سره ډېر زیاته مینه محبت دی زه د خپل طرف نه هغه له ګفټ ورکولی شم یو قیمتي که نه شم ورکولی بالکل ناروا دي که نور بچي دي موجود دي نور ټولو بچو له به هغه شان ګفټ ورکوې که د یو له دې ګفټ ورکو پوهېږې په دې خبره باندې وصلی الله تعالی خیر خلقی محمد د واده نه پس هیڅ نقصان نشته بالکل لګولی شي پوهېږي یو زنانه ده او د واده نه پس یا د نکاح نه پس هغه د خپل پلار د نوم په ځای دویم نوم چې ورسره کم لګوي نو د هغې په ځای د خاوند نوم ولګوي په دې کې هېڅ قباحت نشته شرعا صحیح ده هغه چې کم حدیث کې ممانعات راغلی دی نو هغه د دې نه ممانعات راغلی چې یو سړی به یا یو زنانه به د خپل ځان نسبت د خپل پلار نه علاوه بل چاته نه کوي حدیث کې راغلی د هغې مطلب دا دی چې یو جنۍ به دا نه وایي چې یاره د خپل پلار نه علاوه بل چاته پلار ووایي یو هلک به داسې نه کوي چې د خپل پلار نه علاوه بل چاته پلار ووایي دا په ګناه کبیرو کې د ګوره یاد ساتئ چې انسان د خپل ځان نسبت د خپل پلار نه علاوه بل چاته وکړي چې دا زما پلار دی که نه دا ګناه کبیره د ګناه د ډېره سخت د دې په مطلب تاسو ښه پوهېږئ زمانه چې دې مطلب څه دی دا خو پلار ته او بل سړي ته او خپلې مور ته یو غلط نسبت کول دي پوهېږئ په دې خبرو